دلته موږ سره 9 محصلین دي او داسې فرض کوو چې دوی له یو کوچني ټولګي څخه فارغ شوي دي چې د شمېر یې چې 9 کسانو او د فراغت څخه یو کال وروسته دوی غواړي چې معلوم کړي چې د دوی د معاشونو هغه اوسط څومره دی او همدارنګه دوی غواړي دا معلوم کړي چې له اوسط څخه د دوی د معاشونو هغه پراګندګي څومره ده. نو دوی ټول په دې راضي کېږي چې خپل معاشونه راواخلي او کمپیوټر ته معلومات ورکړي. دلته یو چې دی 15,000 دا په زرو زرو کې دی، 15,000 50,000 50,000 50,000 50,000 دوه کسان 80,000 یو پکې 15,000 او یو پکې 2,500,000 معاش اخلي. نو دا معلومات کمپیوټر ته ورکوي او کمپیوټر دغه معلوماتو له مخې یو څه پارامترونه دوی ته بیرته په پایله کې ورکوي. نو کمپیوټر اوسط په دوه طریقو سره دوی ته ورکوي. یو د دې اوسط یا مین راخلي کوم چې د دې مرکزي میلان موږ ته راخلي او هغه څنګه معلوموي دا ټول معاشونه سره جمع کوي او د دې په شمېر باندې بیرته ویشي نو موږ ته دا قیمت په لاس راکوي. او همدارنګه بل د دې د معاشونو میانه لاسته راوړي. میانې د لاسته راوړلو اسانه طریقه ده دا ټول معاشونه په ترتیب سره لیکي او بیا منځنی قیمت ترنه راخلي کوم چې دلته 55 دی. ښه زه اوس تاسو نه غواړم چې تاسو ویډیو ودروئ او معلوم کړئ چې د دغه ډیټا سیټ لپاره د اوسط د لاسته راوړلو تر ټولو ښه طریقه یا اټکلي کم یو دی. آیا دا یو صحیح دی او که دا یو کم یو ډیر مناسب دی؟ نو موږ راځو دغه ډیټاګانې دلته په یو ګراف کې پلاټ کوو. دې دپاره چې موږ سره یوازې عددونه نه وي بلکې موږ سره ګراف هم موجود وي. نو اوس راځو دغه ډیټاګانې په دې کې ښیو. نو یو کس چې دی هغه 15,000 اخلي، دلته به راشو دا یوه نقطه ورته جوړو 15,000. بل کس چې 3 کسه چې دی هغه 50,000 اخلي. نو 1 2 3 دا شول. بیا یو کس 50,000 دی دلته راځي شاید دې ځای کې. بل 2 کسه دي 80,000. نو 1 او 2 دا 80,000 شو. یو پکې 15 دی دې ځای کې راځي 15,000 او یو پکې دی 2,500,000 دې ځای کې راځي دلته. خو دلته موږ ته اوسط محاسبه شوی 6.2 کم چې تقریبا کم ځای کې راځي دې ځای کې راځي. نو آیا اوس دغه اوسط چې دی دا د مرکزي میلان د اټکلولو مناسبه طریقه ده؟ دلته زما په نظر خو دا سمه نه ده، ځکه چې دا د ټولو قیمتونو څخه پورته واقع ده پرته د دې یو قیمت څخه چې هغه 2,500,000 دی او وجه یې هم همدغه یو نادر قیمت دی چې دا د دې نورو ډیټاګانو څخه ډېر لوی قیمت دی. نو ځکه د همدې په وجه باندې د دې ډیټا سیټ هغه اوسط چې دی حسابي اوسط چې دی هغه څنګه شوی دی پورته خواته تللی دی، ټولو ډیټاګانو نه پورته خواته تللی دی. او دا معمولا موږ ورسره مخ کېږو په ځانګړې توګه داسې ډیټاګانو کې چې د معاشونو په باره کې وي، چېرته چې یو زیات شمېر خلک 50 80 اویا 80,000 جوړوي، بیا یو پکې داسې پیدا شي 2 میلیونه 3 میلیونه همداسې د هغې معاش وي. نو د هغې په وجه باندې دغه ډیټا چې ده د دې اوسط چې دی دا کش کېږي یو خواته. د دې اصلي هغه کوم اصلي مرکز چې وي اصلي کوم چې د دې د مرکزي میلان وي هغې نه ده اوسط چې دی دا پورته خواته کش کېږي او که ډېر کوچنی قیمت وي بیا ښکته خواته کش کېږي. نو په داسې حالت کې چې موږ سره د ډیټا مین یا او حسابي اوسط چې وي هغه یو خواته کش شوي وي، نو خپله میانه یا میډین چې دی دا د ډیټاګانو د مرکزي میلان د ښودلو لپاره ډېره ښه وسیله کیدی شي. نو دلته 55 تقریبا کم ځای کې راځي 55 دې ځای کې راځي دلته هم 55 دی. نو دا یو د دې څه شی دی میانه ده کوم چې د دې د مرکزي میلان ښودلو مناسبه طریقه ده. او فکر وکړئ که چیرې دغه 2,500 په ځای دلته نور دې سره 3 صفرونه نور هم کېدو 2,500,000 او بیا په زرو کې بیا ضرب شي میلیون او ټریلیون ته خبره لاړه شي، نو بیا به هم د دې میډین نه بدلیږي ځکه 55 چې دی بیا هم د دغه رقمونو په منځ کې پروت دی. نو دا هر څومره چې غټیږي په میډین باندې فرق نه کوي، خو البته د دې په غټېدو سره په مین یا حسابي اوسط کې نور هم تفاوت رامنځته کېږي، دا نور هم هماغه خواته ځان پسې کش کوي. نو وایو چې کله چې موږ سره شاذ یا نادر قیمتونه وي او ډیټا یو خواته او اوسط یا حسابي اوسط یو خواته کش شوی ورسره، نو په هغه حالت کې بیا میډین یا میانه چې ده دا د مرکزي میلان ښودلو لپاره قوي ابزار دی. البته مین هغه وخت کې کار ورکوي یا حسابي اوسط هغه وخت کې کار ورکوي چې موږ سره متناظر شکل کې د ډیټا توضیح پرته وي یا داسې وي چې ډیټا یو خواته
نادر یا شاذ قیمتونه ونه لري او یو خواته د هغې اوسط نه وي دا مین چې دی څنګه وي نه وي کشف شوی، نو بیا په هغه صورت کې د مرکزي میلان ښودلو لپاره مین یا حسابي اوسط تر ټولو ښه طریقه ده. نو وایو چې په دې مثال کې میانه چې ده دا د مرکزي میلان ښودلو لپاره څنګه دی مناسبه طریقه ده. خو اوس راځو د پراګندګۍ خبره کوو. نو ښایي تاسو ووایئ چې دا چې دلته موږ مخکې خبره کړې وه چې سټینډرډ ډیویشن یا معیاري انحراف کوم چې موږ ته پراګندګي راښیي دا موږ څنګه لاسته راوړو، دا موږ هر یو ډاټا پوینټ راخلو د حسابي اوسط څخه یې تفاوت یا واټن را پیدا کوو، بیا هغه مربع کوو، بیا هغه مربعات چې د ټول جمع کوو د دې ډاټا پوینټونو په شمیر باندې ویشو او بیا د هغې حاصل چې لاس راځي د هغې مربع جذر راخلو. نو دا چې سټینډرډ ډیویشن یا معیاري انحراف لاسته راوړل په حسابي اوسط باندې بنا دي او دلته په دې مثال کې موږ ویل چې حسابي اوسط د څه شي د مرکزي میلان د لاسته راوړلو لپاره ډېر دقیق نه دی په دې مثال کې. نو دلته به دغه سټینډرډ ډیویشن یا معیاري انحراف به هم ډېر دقیق نه اوسیږي. او بله دا چې دغه لوی قیمت چې دی دا هم دغه معیاري انحراف یو خواته کش کوي، نو دا به کوم چې اصلي د ډیټا توزیع ده هغې څخه ډېر لوی راځي. او دا صحیح خبره ده چې دلته دا یو قیمت ډېر لوی دی د مین یا د میانې څخه ډېر لرې پروت دی، خو که چیرې وګورو زیاتره نقطې چې دی ټول دلته په یو ځای کې دلته نږدې پرتې دي. نو ځکه چې دی دا یو د معیاري انحراف چې دی دا له دې د اصلي هغه واقعي قیمت توزیع چې د هغې نه یو خواته کش راغلی دی. نو په داسې حالت کې نه یوازې دا چې موږ د مرکزي انحراف لپاره د میانې یا میډین څخه کار اخلو، همدارنګه د پراګندګۍ د معلومولو لپاره موږ چې کوو انټر کوارټایل رینج یا د ربو ترمنځ د تحول ساحه موږ مطالعه کوو. او دا انټر کوارټایل رینج دا موږ څنګه مطالعه کوو؟ نو دې لپاره موږ داسې کوو چې موږ میانه راخلو، میانې نه لاندې چې کوم ډیټا پوینټونه دي د هغې څه شی لاسته راوړو، میانه لاسته راوړو یا میډین لاسته راوړو. دلته به 50 پلاس راشي او له دې نه چې پورته کوم ډیټا پوینټونه دي د هغې میانه لاسته راوړو، دا به شي 8.5. او که چیرې تاسو دې کې لږ کومه ستونزه لرئ نو تاسو کولی شئ چې د کوارټایل د ربو ترمنځ د تحول ساحې همدارنګه د میډین او میانې د دې لپاره چې کوم مخکینی ویډیوګان دي هغې ته مراجعه وکړئ. نو د دې دواړو میانو ترمنځ چې اوس کومه فاصله ده یا کوم واټن دی هغې ته موږ څه وایو؟ انټر کوارټایل رینج یا د ربو ترمنځ د تحول ساحه. دلته دا مساوي ده له 11.5 سره او دا هیڅکله نه بدلیږي. که چیرې دغه 2.5 زره په ځای 2.5 میلیونه ډالره شي بیا هم دغه د دې د ربو ترمنځ تحول ساحه چې دا په خپل حال پاتې کېږي او همداسې ثابته ده. نو یو ځل بیا وایو چې دغه دواړه اندازې یا اټکلونه چې دي دا ډېر ثابت دي په هغه صورت کې چې موږ سره ډیټا څنګه وي یو خواته کش شوي وي یا موږ سره ډیټا کې نادر قیمتونه موجود وي یا ډېر لوی یا ډېر کوچني قیمتونه موجود وي. نو د ویډیو خلاصه دا شوه چې که چیرې موږ سره داسې ډیټا وي چې هغه متناظره وي یو خواته ډېره کش شوې نه وي، نو بیا مین یعنی حسابي اوسط او معیاري انحراف یا سټینډرډ ډیویشن دا ډېر ښه پارامترونه دي د ډیټا په اړه معلوماتو لپاره. خو که چیرې موږ سره داسې ډیټا وي چې په هغه کې ډېر لوی یا ډېر کوچني قیمتونه د نظر نورو قیمتونو ته موږ سره وي چې تعداد یې کم وي خو قیمتونه ډېر لوی وي، نو بیا په هغه صورت کې د مرکزي میلان لاسته راوړلو لپاره میانې څخه کار اخلو او د پراګندګۍ د معلومولو لپاره انټر کوارټایل رینج یا د ربو ترمنځ د تحول ساحې څخه کار اخلو. او همدا وجه ده چې تاسې به لیدلي وي چې کله د معاشونو یا د کورونو د نرخونو خبره کېږي نو د مرکزي میلان لپاره میډین څخه کار اخیستل کېږي، ځکه یو نیم کور یا یو نیم معاش داسې وي چې هغه د نورو عادي کورونو او عادي معاشونو څخه ډېر لوړ قیمت لري. نو په هغې وجه باندې بیا د هغې په مین سره د هغې مرکزي میلان ښودل د هغه حقیقي اوسط څخه لږ څه خبره وړاندې بله خوا بیایي یا کشم پورته بیایي، نو ځکه موږ میډین څخه کار اخلو.